السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دین هم درس اتمه برخه ده. عنوان د انسان یعنی عاقل لپاره د جمع ماته چې په عربي کې تکثیر ورته وایي اسم پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې عربي ژبه زده کوو، د قرآن ژبه زده کوو، خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې د قرآن په معنا پوه سو. د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې یعنی تکثیر اسم پیژندنه ده. هغه جمع ته وایي چې د کلمې بڼه په بشپړ ډول بدلیږي. دوم د انسانانو لپاره راځي. د پای غږ لري: اون، او، ان، ا، ان، ای لري. دوه ډوله چلن لري، یعنی که چیرې فعل، صفت، ضمیر او اسم اشاره ورته راځي، د جمع حالت ورته راځي. ولې؟ په دې خاطر چې د جمع ماتې اسم ده. نو دوم کله کله د مفرد مؤنث په شان ورسره سلوک کېږي. نو دا دوه ډوله چلند ورسره کېږي. که دلته راځم کفارون کافران، موږ ووایو چې د عاقل لپاره د جمع ماتې هغه جمع ده چې د کلمې بڼه په بشپړه بدلیږي. زه اوس څنګه پوه سم، څنګه مشخص کړم درته؟ دلته دا جدول وینې، مفرد څه دی؟ یو. کافرون مثنی څه معنا؟ دوه. کافرانې جمع یې وګورئ کفارون. ودرې دغه د کلمې بڼه په بشپړ بدله سوه. او بل موږ دلته ووایو چې د پای غږ لري، تورو ترکیب نه لري، یعنی کومې تورې اضافه سوي نه دي، د پای غږ لري. ای د پای غږ هم دلته واورئ، اون. دلته هم اون ده، دلته هم په مفرد کې مون ده. نو زه اوس څنګه پوه سم؟ اول خو له معنا څخه پوهېږم که زه پوه نه سم چې دا د جمع ماتې تکثیر اسم ده. کله چې معنا کوم ماته معلومیږي چې کافران جمع ده. او بل د مفرد او جمع ترمنځ وګورئ، کلمې بڼه په بشپړه توګه بدله سوې. کفارون. نصب حالت ته راځم. نصب کې څه ده؟ کافرن مثنی څه؟ دوه. کافرین جمع څه ده؟ کفارن. ویني چې لري د کلمې بڼه په بشپړ توګه بدله سوه. او د پای غږ هم واورئ، ان. دلته هم ان ده. څنګه پوهېږم چې کوم یو د جمع ماتې اسم ده؟ نو اول خو له معنا څخه پوهېږم، او دوم کلمې بڼې ته ګورم چې د کلمې بڼه په بشپړه بدله سوه. ولې؟ ګوره کافرن دلته څه ده؟ کفارن. ښایي جر حالت ته راځم. جر کې ګورم چې جر کې څه ده؟ کافرین. یو. مثنا کې راځم کافرین. او جمع حالت ته راځم کفارین. ویني د پای غږ هم واورئ او د پای غږ هم واورئ. څه ده د پای غږ؟ ان. کفارین. دلته هم څه ده؟ کافرین. اول زه څه پوه سم چې دا د جمع ماتې اسم ده، خو دا هم غږ لري، دا هم غږ لري. مفرد او جمع دواړه یو غږ لري. اول خو د کلمې بڼې ته ګورم، بڼه بدله سوه، بڼه بدله سوه، زه پوهېږم چې دا د جمع ماتې ده. او دوم ترجمه کوم، معنا یې پیدا کوم. کله چې معنا یې پوه سم چې کفارین څه معنا؟ کافران. که څوک درته ووایي چې د جمع ماتې تکثیر د انسانانو لپاره څو ډوله چلند کېږي، ته به ورته وایي چې دوه ډوله چلند کېږي. په اصل کې جمع ده، نو د فعل، صفت یا ضمیر یا اسم اشاره چې راځي هغه څه راځي ورته؟ زه به دلته ورته ولیکم چې جمع. دوهم شی ده کله کله د مفرد مؤنث شان هم ورسره سلوک کېږي. یعنې څه معنا؟ چې د فعل، صفت، ضمیر او اسم اشاره مفرد مؤنث هم ورته راتلی شي. راځئ دلته ګورو په دې جدول کې. دلته وینو چې د انسان یعنی عاقل لپاره د جمع ماتې یعنی تکثیر اسم د کلمې بڼه یې په بشپړ ډول بدلیږي. د انسانانو لپاره راځي. د پای غږ لري، اون، او، ان، ا، ان، ای لري، یعنی د پای غږ لري. دوه ډوله چلند ورسره کېږي په جمله کې. فعل، صفت، ضمیر او اسم اشاره جمع ورته راځي. او کله کله د مفرد مؤنث په شان ورسره سلوک کېږي. دلته راځم رجالون سړي. ښه، اول حالت ته ځم رفع ته. رفع څه دی؟ فاعل ته وایي، کوونکی د کار ته وایي. مفرد په څه معنا؟ یو. رجلون مثنا دوه. رجلان جمع ته راځم رجالون.
د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري د پای غږ لري څنګه پوسیسي د پای غږ لري دلته وګورئ اون ها دلته هم اون ده او دلته هم اون ده زه څنګه کولی شم چې د دې دواړو ترمنځ توپیر وکړم چې دا مفرد ده که جمع ده لومړی به معنا به پیدا کړم چې که چیرې معنا پیدا کړه رجالون سړي دوم راځم چې وګورم چې د دې بڼه ګوره رجلون رجالون د کلمې بڼه په بشپړه توګه بدله شوه نو دا شی ده د جمع ماتې یعنی تکثیر اسم که نصب ته راځم نصب شته وایي مفعول ته وایي چې د عمل په اړه معلومات درکوي رجلن مفرد مستند شی ده رجلین جمع شی ده رجالن که د پای غږ مو واورئ د پای غږ یې شی ده ان دلته هم شی ده ان نو زه اوس څنګه پوه شم چې کوم یې مفرد ده کوم یې د جمع ماتې اول راځم معنا پیدا کوم چې کله معنا پیدا کړه سړي پوه شم چې دا خو د جمع ماتې ده او بل څنګه پیدا کولی شم د کلمې بڼې ته ګورم دلته شی ده رجلن دلته شی ده رجالن د کلمې بڼه په بشپړه توګه بدله شوه جر حالت ته راځم جر څه ته وایي چې د دال کلمې وروسته راځي مفرد څه ته وایي یو رجلین مستند څه معنی دوه رجلین جمع شی ده رجالین که د کلمې بڼه بدله شوه د پای غږ لري د پای غږ شی ده ان دلته شی ده ان د مفرد او جمع د پای غږ لري نو زه اوس څنګه پوه شم چې دا جمع ده که مفرد ده که اولې معنا ته راځم رجالین چې ته وایي سړي ته وایي پوه شم چې دا جمع ده بل څنګه یې مشخصولی شم د کلمې بڼې ته راځم ګورم مفرد ته یې ګورم رجلین او جمع ته راځم رجالین بڼه یې په بشپړه توګه بدله شوه نو زه کولی شم چې دا وایم چې دا د جمع ماتې یعنې تکثیر اسم ده د انسانانو لپاره ښه دلته راځم چې رجالون سړي نو دا څو ډوله چلند ورسره کیږي دا دوه ډوله چلند ورسره کیږي یو خو جمع ده که چیرې فعل صفت اسم ضمیر اسم اشاره ورته راځي جمع ورته راځي زه به دلته ورته ولیکم دوهم کله کله فعل صفت ضمیر او اسم اشاره د مفرد مؤنث په توګه ورته راځي دلته مو شته که مفرد مؤنث کله کله خو په اصل کې د جمع ورته راځي بل مثال ته راځم دا چې د جمع ماتې تکثیر اسم ده سفهاء بې عقله کسان دلته راځم رفع حالت شی ده سفیهن مفرد یو مثنی شی ده سفیهان جمع شی ده سفهاء د کلمې بڼه بدله شوه سفیهن سفهاء په پای کې چې راغی د پای غږ راغی چې راغی موږ ووایو چې د پای غږ کې یا دوه دمې یا یوه دمه چې موږ تاسې یو پیک ورته وایي دوه پیکه یا یو پیک راځي وینئ پای کې چې راغی یوه دمه راله بل راځم د نصب حالت دی سفیهن مثنا ته راځم سفیهین جمع ته راځم سفهاء وینئ د کلمې بڼه بدله شوه په پای کې چې راغی په پای کې فتحه راله جر حالت ته راځم سفیهن مفرد مثنی سفیهین دوه سفهاء ویني په پای کې چې راغی د پای غږ راغی چې یوه فتحه ده د نننۍ درس لنډیز د انسان عقل لپاره د جمع ماتې تکثیر اسم پیژندنه وکړه له مثالونو سره نو انشاءالله سبا به د انسان عقل لپاره د جمع ماتې یعنې تکثیر اسم پیژندنه په قرآن کې وکړو له څو آیاتونو سره نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې زما تېر درسونه د څو وارې وګوري تر څو دا درسونه ورته اسانه سي بیا هم که چیرې د انسان یعنی عقل لپاره د جمع ماتې تکثیر کې که تاسې هر څه پوښتنه درلوده ماته په کمنټ کې ولیکئ یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي منبع به قرآن کریم وي خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ نننی درس همدلته پای ته ورسېد په دعاوو کې مه هېروئ تاسې ته ښه وخت غواړم خدای پامان